د مقاومت جبهې قومندان حسیب پنشیری په سالنګ کې ووژل شو. سلام، وخت مو په خیر. زه مدثر مدقق یم. د نن ورځې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست درته وایم. نن د جمعې ورځ د 2026 اګست 21 د ملي مقاومت جبهې تایید کړی چې د دې جبهې له قومندانانو څخه حسیب پنشیری چې په حسیب قوې مرکز مشهور و وژل شوی دی. د بي بي سي د راپور له مخې د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې هغه د پروان د شمالي سالنګ په سیمه کې د یو عملیات پر مهال وژل شوی دی. د ملي مقاومت جبهې سیاسي مسؤل عبدالله خنجاني د حسیب پنشیری وژل کېدل تایید کړي، خو د هغه د وژل کېدو د دقیق وخت او څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو اړوند سرچینو ویلي چې عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تر سره شوی او د حسیب له ډلې څخه یو شمېر کسان هم نیول شوي، خو د دغو ادعاو په اړه ټول جزئیات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. حسیب پنشیری د پخواني حکومت پر مهال هم د امنیتي قضیو له امله مطرح و. تولونیوس په یو پخواني راپور کې ویلي و چې د پخواني کورنیو چارو وزارت لخوا نوموړي د عامه نظم د ګډوډولو، وژنو او غچ اخیستنې پر تورونو تر تعقیب لاندې و. حسیب هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو. له 2021 کال وروسته نوموړي د ملي مقاومت جبهې له مهمو قومندانانو څخه شو او د پنشیر په جګړو کې د طالبانو پر ضد فعالیت کوي. د هغه له وژل کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې د حسیب د وژل کېدو غچ به واخلي.